وعلیکم السلام ورحمت الله. جنرال صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. نن ورځ د جنرال رازق لغړي د وژل کېدو تاریخي ورځ ده او د شهید ابو دجانه تقبله الله د شهادت ورځ ده. د هغه اتل د شهادت ورځ ده چې قندهار دی لوی فرعون نه خلاص کړو. د هغه اتل د شهادت ورځ ده چې د قندهار باعزت ولسی دی د یو وحشي او ظالم فرعون څخه خلاص کړو او هغه فرعون راچپه کړو او هغه فرعون چې هغه د قندهار ټول ولسونه ویرولي او ټول خلک ویرولي او هغه د میلر په غیږ کې د انګریزانو په منځ کې په خپل وینو کې لوغړیږي او په وینو کې لت پت پروت وو. دا داسې یوه تاریخي ورځ ده. دا داسې یوه تاریخي ورځ ده چې په دې ورځ دغه لوی فرعون، دغه لوی دیکتاتور، دغه لوی ظالم، دغه لوی وحشي جنایتکار د انګریزانو په مخ کې پروت ده او سلګۍ وهي. خو انګریزان او د بداران هغه ترې تښتي او په الوتکو کې ځانونه خلاصوي. حتی د مړی هم د خپل ځای نه ونه خوځولو. هغه د پیښې وخت کې که تاسو ته یاد وي، کله چې دا پیښه رامنځته شوه، کله چې دی ووژل شو، نو د ده سره په څنګ کې په جنوب کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان و، لوی قمندان و، هغه هم زخمی شوی و چې وروسته بیا د سختو ټپونو نه ساه ورکړه. تاسو ته که یاد شي یو لوی امریکایي قمندان هم ورسره وژل شوی و. بالکل هغه هم وژل شوی و. د همدغه د قندهار د استخباراتو رئیس هم پکې مردار شوی او د قندهار رئیس هم مردار شو پکې. دغه پیښه چې کله رامنځته شوه نو انګریزانو صرف خپل زخمیان واخیستل، تیارو ته یې جه کړله. د رازق جسد ته یې لاس هم نه ده وروړی او د رازق جسد ته هغه وخت خلک ورنږدې شول چې کله انګریزان وتښتېدله. انګریزان په تیارو کې وختل، الوتکو کې وختل، نه وروسته بیا خلک راغل د رازق مړی یې پورته کړو چې په وینو کې لمبېدلی پروت و. دا د افغانستان تاریخ تاسې وګورئ، د ملت تاریخ تاسې وګورئ، هیڅ کله هم د ملت جنایتکاران بخښلي نه دي او په د تاریخ په اوږدو کې دغو جنایتکارانو ته د ملت سزا ورکړې ده. الله تعالی ورکړې ده دې ته سزا. د اسلام تاریخ وګورئ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو نه کفارو سخت ظلمونه کول، ډېر سخت ظلمونه یې کول. صحابه کرام به وهل ټکول، به د صحابه کرامو سره به د کفارو تعامل داسې و، داسې تعامل به ورسره کولو لکه یو څوک چې د خپل غلام سره کوي، لکه یو څوک چې د خپل مزدور سره کوي. وهل به یې، ټکول به یې، کورونو کې به یې نه پرېښول. د دوی د ماشومانو سره، ماشومان او ښځې به یې وهلې ټکولې. دوی ته د ژوند حق نه ورکولو. دوی د خپلو کورونو نه شړلي وو، د خپلو ځمکو نه یې وشړل. لاړل، څوک حبشې ته لاړل، څوک مدینې منورې ته، څوک یوې خوا، څوک بلې خوا، د خپلو کلو کورونو نه ووتل. خو کله چې د بدر په میدان کې د بدر غزا چې وه، دا یوه انتقامي غزا وه. په دې غزا کې الله رب العالمین هغه ضعیفو خلکو ته دا طاقت ورکړو چې هغه لویو لویو فرعونیانو او لویو لویو دجالانو نه خپل انتقام واخلي. د لویو لویو ظالمانو او وحشیانو نه انتقام واخلي او هغه لویو لویو ظالمان او جابران یې راچپه کړل. د بدر په میدان کې ابو جهل چپه شو. ابو جهل چې و هغه په مکه مکرمه کې په قریشو کې لوی جابر و، لوی فرعون و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده په باره کې فرمایي چې فرعونی اشد من فرعون موسی، زما فرعون د موسی له فرعون نه هم سخت ده. او دا د موږ تاسې فرعونیان هغه بیا د ابو جهل او د هغه اصلي فرعون نه هم لوی سخت فرعونیان دي.
ابو جهل چې کله ابو جهل مردار شو، دا ابو جهل د عبد الله ابن مسعود او د نورو صحابه کرامو سره سخت ظلمونه کړي وو. عبد الله ابن مسعود د په سینه کې ناستو، د په ټټره دا ګونډه کې، خو عبد الله ابن مسعود د جسم نه ډېر لنډای سړی وو، د قد نه وړوکی وو. د په سینه د خپل ګونډه کې خو او د نه سر جدا کړو. امدا سے بلال رضی الله عنه، بلال حبشي، هغه صحابي د چې کفار سخت ظلمونه کړی دي وسره، په سخت ګرمۍ کې به په ګرم شګو څملول او په سینه به یې وغاټه تیږه ورته کېښوده. امیه ابن خلف هغه کافر و چې د بلال رضی الله عنه سره سخت ظلمونه کړي وو. او په جنگ بدر کې دغه کافر، دغه فرعون ونیول شو، ژوندی ونیول شو. چې کله ونیول شو، د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته پناه ویوړه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او د په منځ کې دوستی وه. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه کوشش کولو چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بوزي او په دې لار کې صحابه کرام ونه وژني، ځکه دی خو یو لوی ظالم و، لوی فرعون و. بلال رضی الله عنه چې کله دی ولیدو، بلال رضی الله عنه د ډېر سختۍ نه، د ډېر درد نه چیغه کړه چې لا نجوت ان نجا، لا نجوت ان نجا. دا لا نجوت ان نجا دا معنا چې لکه یو څوک ځان ته خیرې وکړي چې خدای دې ما مړ کړي چې دا زمانه خلاص شي، یا چله دا سړی خلاص نشي. صحابه کرام پر ارچاپیر شول او هغه فرعون عمل ته مردار کړو. بلال رضی الله عنه په خپل لاس مردار کړو. هغه انسان چې د په سرو شګو څملولی و، هغه مظلوم چې د په سینه ګرمې تیږې یخې وي، هغه مظلوم، هغه لوی فرعون ارچپا کړو، هغه لوی دجال ارچپا کړو. د هغه لوی دجال په سینه کېناستو او په سینه کې خنجر کې ووالو. الله تعالی قرآن کې وعده دادو، د الله وعده دادو چې د هغه مستضعفینو نه، هغه مستضعفین، هغه ضعیف انسانان، هغه به خپل انتقام د دغه جابرانو نه اخلي، د دې فرعونیانو نه به خپل انتقام اخلي. جنرال ازیک په قندهار کې په زرګونه انسانان ژوندي ورک کړي دي. تر اوسه پورې، تر نن ورځې پورې په قندهار کې د ورک شوو کسانو لیست 22,000 کسانو ته ورسېدو. 22,000 کندهاریان ورک دي. د کندهار ښار نه دکانداران ورک دي. 5 شپږ 10 دکانداران په ورځ پورته شوي دي. نه یې مړی معلوم ده، نه یې ژوندی معلوم ده. د قندهار روغتون یخچال ته هره ورځ کندهاریان ورځي او خپل مړی ګوري چې که چېرته زما مړی پیدا شوی وي. نن یو چا قصه راته کوله چې یو سپین ږیری بابا د هره ورځ د قندهار روغتون یخچال ته راځي، چې یوه ورځ چا پوښتنه ترې وکړه چې چېرته راځئ بابا؟ دی ویته چې د ډېر وخت کېږي زوی مې ورک ده، نو په دې تمه راځم چې که مړی دلته راوړي څوک، مړی پیدا کړم. تاسې ولیدل په ریګونو کې دا څه وخت راهیسې په ریګونو کې، د قندهار په ریګونو کې انسانان پیدا کېږي چې ژوندي تر خاورو لاندې شوي دي او لاسونه خپې شاته تړل شوي دي په خپلو پګړیو. دا د چا د لاسه؟ دا د همدې وحشي ظالم د لاسه. خو داسې ورځ هم راغله، داسې ورځ هم الله راوسته. دا د الله وعده ده، دا د الله وعده ده. داسې ورځ الله راوسته چې د هغې فرعون، د هغې ظالم، د هغې جنایتکار، هغه په خپلو وینو کې لوغړېږي، په خپلو وینو کې پروت ده. انګریزان په تیارو کې وختل ترې تښتي او دی یې پرېږدي. دا د الله وعده ده. الله دې موږ تاسو سره دا وعده کړې ده. الله دې ټولو مظلومانو سره وعده دا ده. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. قرآن کې الله تعالی فرمایي أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.
الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق الا ان يقولوا ربنا الله. دا دی الله وعده ده. الله دې خلکو په نصرت باندې قادر ده. موږ په خپل سترګو ولیدل چې دې ظالمانو الله انتقام واخیستو او دغه ظالمان الله یو راچپه کړل. قاری صاحب محترم، الله پاک مقدردان که دلته یو دوه درې اورېدونکي به واخلو که بیا دې څه درلودل ویل دي هغه دوی نه وروسته به بیا ووایه. عباسین ورور راساره ده، عباسین وروره مهرباني وکړه د رازق لغړي د امریکانو جاسوس د بلیک واټر مزدور وژل او د هغوی وحشتونه که څه کومه بیلګه در سره وي غالبا ماته د همغه سیمې ښکارې. نو مهرباني وکړه که کوم سوال دې درلودم هغه ده. بیا عباسین ورور مایک مو خلاص کړئ. ډیره مننه جنرال صاحب، تا ته کاری صاحب ته د لایو ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موضوع خو جنرال صاحب ډیره ښه موضوع ده. مننه کاری صاحب محترمه. جنرال صاحب دغه لغړی د دغه کومه بیلګه به زه تا ته ووایم. اول د ما د خپل کور دوه شهیدانې موږ ته کړي دي، دغسې نور نو زه بیا په کومه بیلګه باندې تا ته دغه ووایم. دا کم خلک چې دوی په رسنیو کې رامخته کوي یا په میډیاو کې رامخته کوي، دغه جنرال صاحب دغه په زړه کې یو شی لري او په خوله باندې بل شی وایي. تاسو که ورسئ دا د کندهار له خلکو پوښتنه وکړئ یا د سیمې له خلکو پوښتنه وکړئ، قسم په خدای دا خلک در پزې پورې راغلي جنرال صاحب. دا یې د له وحشتونو، دا یې د لغړیانو له وحشتونو، دا اوس یې کم وحشت فلم باندې روان ده، نو یو له بله سره بدتر دی جنرال صاحب. د ما یو د کاکا زوی د جنرال صاحب په ډېر سخت وحشت یې راته شهید کو. دا 2 کاله مخکې په روزه کې راته شهید کو جنرال صاحب، په ډېر وحشت یې راته شهید کو. نو زه نسم کولی چې د وحشتونه تا ته ووایم، ځکه وحشتونه یې ډېر دي. عباسین وروره د ده ځینې قمندانانو چې ډېر وحشي وو، د هغه تر څنګ څه وحشت یې کو، بېناموسه وو، د هغوی په اړه که څه معلومات لري یا نومونه یې واخلئ چې دغه قمندانانو څه خو یې ووژل شول، طالبانو محوه کړه، ختم یې کړه، او څه چې پاتې دي هغه څوک دي. او بل غصب، دا ډېر غټ غاصب هم د ده ډله د هغه نه دا څه وحشتونه یې کوه، د خلکو نه په زوره مارکیټونه، مځکې، دکانونه غصب کړي وو، او ده بتا ورته وایو دا ټکس، ناجایزه ټکس د اخیسته، ګمرکات ټول غصب وو، د هغه پیسې. دغه معلومات که ته لرې جنرال صاحب دا اوس ورور په د په ځای باندې ناسته، دا ګوره دا ټول افغانستان ته معلومه ده، بیا د سیمې خلکو دغه بیخي معلوم ده. د ورور چې دغه اوس د تعدین په نامه باندې دغه پخوا غل و، د ګمرک دغه پیسې ټولې ده ټولولې، په دا لاره کې به ناسو دا لارې بې شو کولې. بل د قمندانان خو ډېرو قمندانان الحمدلله اکثره ختم شو، د مجاهدینو وویستلو. اوس د یو قمندان ډېر وحشي قمندان د دغه په نامه باندې د عبدالرشید په نامه باندې یو کور یې په بولدک کې ده، یو کور یې په کندهار کې ده. بیا په روش کال غالبا طالبانو ونیوی، خو متاسفانه خو بیرته په تیښته باندې بریالی سو. خو دغه یو قمندان چې دغه ډېر وحشي قمندان ده، ځکه دغه ډېر د وحشت بیلګې موږ اوس هم لرو، د خلکو سره یې کړي دي. نو ډېر وحشتونه یې کړي جنرال صاحب. زه چې اوس تاسې د وحشتونه وایم چې کلمه باندې قسم په خدای ستړی شي، دونه وحشتونه یې کړي دي. د کندهار خو نه لري عباسین ورور؟ نه مننه، خیر ویست، جزاک الله. قدردان شه عباسین وروره، الله پاک دې د یو حساب ورسره وکړي او ورځې را روان دي انشاءالله. قاري صاحب دا تا نه چې لاندې د دغه ورور نوبات ده. سید رحمان چکري. رحمان چکري صاحب مهرباني وکړي. قاري صاحب سلام علیکم. سلام تاسو ته. आवाज مو لږ کمزوری ده چکري صاحب، که لږ مایک خولې ته نږدې کړئ. څنګه شو اوس سم ده؟ اوس صحیح ده، مهرباني. قاري صاحب زه ټولو ته سلام وایم، تاسو ټول ملګري ته. زه قاري صاحب نه مجاهد یم، نه کمونست یم، نه طالب یم، پوه شوې، یو افغان یم. او زه دا تاسو ګوره جنرال ازق و دا موږ ته دا شهید ده، پوه شوې. موږ هغه باندې زه په امریکا کې اوس اوسېږم. ګوره جنرال صاحب ګیرم لري، غټ سړی،
هغه سړی چې وطن دوست و د پنجاب دښمن ته دا کامره خلاصه که ته دا کامره خلاصه که کامره دې خلاصه که ته ودرېږه لږ صبر وکړه ښار کې تا دې ګیرې خبره وکړه ته خدای په دا کمرې کې وګورې مشرانو ورونو دي د مخ ته وګوره او د ما ته وګوره کم یو صحیح ښکاري کم یو سم ښکاري ولاګه چرګه نه ده چرګه ما چرګه نه ده وژلې د تاسو په ورځ وژلې نشي سوسیال خور ته ګوره وژلو ته ودرېږه لږ صبر وکړه ګوره وروره تا د ګیرې ولې دښمن یم ولې لږ ګوره لږ انسانیت ګوره مایکې مه بندوه مایکې لږ انسانیت ما تا ته څه نه دي ویلي ما کامره دې خلاصه که کامره دې خلاصه که ګیر او برید دې دواړه خریلې دي راځې دې مونږ په ګیرې پورې خبرې کوې ښکار کې کامره دې خلاصه که ما خو تا ته څه ویلم نه دي تا شهید ورته وویله ما ته ځکه خندا راغلله چې دا خپل مخ ته دې ورته وګوره شهید موږ دلته څه وایو ته څه وایې دا وحشتونو بیلګې دا درته وایي په څه شهید مهرباني وکړه قاري صاحب د سره مخاطب سه ګوره چکري وروره خبره دا ده چې شهید چې دا یوه دیني کلمه ده د شهید دپاره ګوره موږ تاسې په شریعت کې او په دین کې خپل تعریف لرو شهید اسلام کې بیا تاسو بخښنه غواړم زه خپله خبره ختم کوی شم بیا تاسو وغږېږئ ولې ما په لاین کې زه راغلی یم تاسو ما پرېږدئ چې زه وغږېږم که تاسو ته به سوال کوې لیکچر ته اجازه نه در کوم سوال وکړه وروره سوال وکړه په موضوع په اړه سوال وکړه ازادي پوښتنه تا نه کوي دا شهید دا که نه زه دا وایم چې جنرال رازق افغان پرست و نه افغانان نه دا سوال نه ده ګوره چکري وروره که چېرته دا سړی افغان پرست وي نو د خپل ولایت دي 11,000 کسان ژوندي ورخ کړي دي دې ته تاسو څنګه افغان پرست وایئ ولا که هغوی که پنجابیان وي خو ښه یې کړی ده پنجابیان کندهار کې پلار معلوم ده مور معلومه ده په دې هېواد کې په دې خاوره کې اوسېدل نو بیا څنګه ته هغې ته پنجابی وایې بعد پنجاب په ګټه لکه چې دوی کار کوي لکه چې اوس خپله د طالبان پاکستان پنجاب په ګټه کې نه ته خو بېطرفه یې وروره ته خو بېطرفه یې حقیقت ګورم که نه زه خو خبرونه ټول ګورم که نه چېرته ګورې په امریکا کې زه تک او سپین او تور ما ته پته لګېږي چې څوک تور ده زه وروره ستاسو د ذهنیت ستا خو عمر هم ډېر ده خو دومره پوخ عمر کې هم چې سړی دومره ناخبره وي زه افسوس کوم ستاسې په حال نه نو ته خبرونه ګورې ځکه واقعیتونه درنه ورک هم ځکه دي تاسې دا د رسنیو چې دا کوم ستاسې فکر او ستاسې سیاست چې کوم د رسنیو نه زده کړی ده ستاسې عاقبت انجام هم دا ده که نه چې تاسې خپل ملت ته پنجابی وایئ تاسې دا 40 کاله د خپل ملت د پنجابي په نوم وژلی د 40 کاله پرون چې روسان راغلي وو د روسانو په مقابل کې چې کله دا ملت راپورته شو تا دا ملت د پنجابي د اشرار د امپریالیست په نوم وژلو بیا چې کله سور انګریز د راوستو د افغان په کور د خېژولو چې بیا به افغان توپک راواخیستو بیا د دغه افغان د پنجابي په نوم وژلو تر نن ورځې پورې په داسې حال کې چې همدا رازقله غړی د هېواد خاوره په پنجابیانو خرڅه کړې ده 2 کلي د لقمان او د لقمان او د بل چی په نوم د دغه کلي د اوس هم خرڅ کړي دي په پنجاب کې خرڅ کړي دي په پاکستان کې خرڅ کړي دي دا هغه معاملهګر سړی ده په د ټول تاریخ کې تاسې ماته ثابته کوي چې د یو پنجابی وژلی وي په دې دومره وخت کې تاسې ماته ثابته کوي چې د پنجاب په کوم پستا په کوم چوڼۍ د برید کړی وي ته څنګه تا چېرته پنجابیان وژلي دي خپل ملت دی وژلی دی پنجابی ده دغه خلک خو چې تا وژلي د خاورو لاندې د ژوندي ښخ کړي دي دا خو د قندهار ښار بیچاره ښاریان دي دوکانداران دي په بازار کې به یې رډه چلوله تا پورته کړی ده مزدور و بیچاره ته شینډن ته لاړې په شینډن کې د عام ولس بمبار کړو امریکایانو ته د امریکایي تیارو ته تا جاسوسي کوله په شوراوه کې د 250 کسان په یو ورځ شهیدان کړل ښځې ماشومان د خاورو لاندې کړل په امریکایي تیارو دامان کې د څه وکړل بولدک کې د څه وکړل د قندهار لویشت ستا د ظلمونو ستا د وحشتونو چیغې وهي تا کله پنجابیان ووژل او ته کله دومره جرأت کولی شي چې ته پنجابی ووژنې پنجابی ته کله وژنې
خو پنجابی خو تا سره په پوله نږدې پروت ده دلته چې ته د پنجابي په نوم د خپل افغان وژنې خو ورشه کنه هغه د پنجابي فوجي هلته مخامخ در سره پروت ده په هغې نه ورهای کا خاوره یې درنه ونیوه سیمې خاردار یې درنه تېر کو تاسو له خاطر هغې باندې ور حمله کړه تاسو له خاطر په هغې سره خو ته معامله کوې هغه په مخ کې ولاړې کړه قاري صاحب قاري صاحب قاري صاحب دام دې تاله لاسه دام دې تاله لاسه هغوی مټه تاسو ته دې دا کمره خلاصه کړه ته دې کمره دې خلاصه کمره دې خلاصه کړه قضا غنیمت کمره خلاصه قاري صاحب تاسو د امریکانو ودرېږه لږ صبر وکړه بېطرفه لږ صبر وکړه زه د هغې بازو یم زه صحیح ده زه د هغې بازو یم زه د هغې بازو یم افغان سره وایي که پنجابی وهي که نه وهي ته له چا سره ولاړ یم رازق د چا په غېږ کې زه د مردار هغې بازو یم زه وطن دو سره ولاړ رازق د چا په غېږ کې مردار سو د ملر خپل افغانه ملر هغه ودرېږه ملر څوک ملر افغانو ملر افغانو ملر افغانو ملر افغانو امریکایي خو د امریکایي په غېږ کې مردار که د امریکایي په غېږ کې مردار که تاسو ولا امریکایي نه وژل چې هغه باندې بیا ته خفه کېدلې چې هغه م وژلی وی تیل امریکا نه شړلې تیل امریکا نه را شړلې تاسو اوس کافران سره صلح کله د خپل مسلمانان وایي والله هغه خو د دې دپاره مړ نه که چې تا ته بیا سوسیال نه درکوي سوسیال نه درکوي سوسیال خوره امریکا کې که نه امریکا کې نو خو سوسیال خورې که نه سوسیال خورې په دغه مخ په دغه ګیره کې تا ولاکه په د اروپا کې ولاکه هوایي داسې تنفس کې په دغه جرم چې تا کړی ما ته وګوره قسم دې په خدای ای مزدوره چې ټول اروپا راکړي چې ټول اروپا راکړي والله که د قندار یو تیږه پې ورکړمه محب وطن تا غوندې نه مزدوره مزدوره ته راځه ته شهید وایه د ملر په غېږ کې مردار که ته ما ته یو طالب راوښیې په پنجاب کې تا وژلی وي ځان نه لګیا یې چټي لګیا یې پنجابیان ښې کړي قاري صاحب درته وایي 1,000 افغانان یې وژلي ته وایې هغه به پاکستانیان وو ته راشه قندار ته راشه ته قندار ته راشه خو ما ته معلوم وي په پاکستاني پاسپورټ باندې به تللی امریکا ته سوسیال خوره افغان ولاکه د شکل دی افغان دی احمد شاه بابا دغه څه خبره وه نه وژلی د تا غوندې پوه شوې وژلی نه چې رازق خو وژلي څنګه تو خان څنګه تو ډوډۍ خورې ټول خلک تا رازق خلک وژلي دي که نه رازق خلک وژلي رازق مونږ ګوره ټول افغانان ګوري تاسو هم ګوري رازق هم ګوري دولت هم ګوري هره ورځ تاسو پوه شو انفجار د تاسو د خرابي رازق ودرېږه خو خبره واوره رازق 1,000 افغانان د اعداد و شمار مطابق ثبوتونه دي چې دا ته وایي نه ولې دا ټول خبرونه نه وایي که وایي د دوی خو هره ورځ تلونیز ټول خبرې دوی خو نشر کوي که نه ولې هېڅ نه ویل ولې ښه رازق به څو کسان وژلي ستا په اصطلاح باندې که وژلی وي ګوره اوس هغه به خپل حساب کتاب به کوي نه څومره به یې وژلي وي ته څه وایې ګوره هغه سړی که هر څه و وطن دوست و وطن دوست څه مطلب وطن دوست ګوره وطن د مور حیثیت لري که نه ودرېږه وطن مور ده که نه ده ښه چې مور ده تا 52 ملکونه خپلې مور ته راوستي شرمېږې نه هغه تاسو له خاطر نه که نه تاسو وتښتېدې که نه تاسو هغه هلته وایې وطن مور ده هلته مور ته امریکایي عسکر راوستي دي وشرمېږئ خبره واوره خبره واوره وکړه که نه تاسو ځان یا وکړه اوس خپل افغانان وژنې ولې داسې کوئ نو خو هلته هم درولېږه امریکا ته هم درولېږه د امریکا امنیت وساتي مونږ په زور باسو رازق افغانان وژلي دي که نه افغانان وژلي دي که نه راغی درته څوک در پسې راغی لکه څه دغه د تاسو حیثیت ته اوس دې له موټر نه کښته نه کړي موټر نه دې کښته نه کړي پردي ملک کې اوسې اوس به دې له موټره کښته کړي لغات به دې کړي دلته په افغانستان کې م افغان یم دلته هم زه خپل په مټه باندې کار کوم دا اوس څوک در پسې راغی در تېلې خوله دې بند نه کړه د امریکا زه غلامي نه کوم غلام نور څه رقم زه تا نه پوښتنه کوم رازق افغانان وژلي ورشه چې اوس دې ونه وهي غلام خو دغسې کمره خلاصه کړه کوم امریکایي لکه چې درپسې راغی پردي ملک کې اوسېږي ډوزو ته دې وګوره خپل اختیار نه لري کمره خلاصه کړه چې موټر نه کښته نه کړي موټر نه دې کښته نه کړي پردي ملک کې اوسې ډېرې مه وله 2 دقیقې درېدای نه شي که امریکایانو په خاوره که نه دلته یو 2 دقیقې موټر ودروه
غلام نور ګوره زه دلته درېږم دغه ده قسم ودرېږه په ساتو کې زه درېږم ساتو کې دا زما کار ده زه خیانت نه کوم زه خدمت کوم دا خدمت کوم زه تاسو خلک نه مړ کوم پوه شوې ټول افغانستان تا له یتیمانه بېوګانه تاسو ډکه ګیره میخی دلته راغلی بسم الله الرحمن الرحیم هم وایي الحمدلله هم وایي لږ صبر وکړه خریلیا لږ صبر وکړه خپله قواره ته ګوره مخ ته ګوره کته که امریکایي څه سو کته که له موټره دغه د حال د لاړه وتښتېدلې زه څه وایم زه له موټ هغه په زور کې زه ته کار کوم امریکایي زه خپله بزنس لرم بزنس نه لري اوس په کلیسا ته ځې په کار ته به په قطار کې درېږې لیونیه مومن صاحب زه وایم دې سړي سره بحث ګټه نه کوي دی بیچاره معلومات نه لري افغانان وژلي دي که نه تاسو هغه طالبان بیچارهګان له کور نه وځي هغوی په یو کلي کې غټ شوی ده هغوی باندې انتحاري کوي انفجار کوي افغانان وژني ولې خدای افغانان وژلي دي که مبین صاحب دغه ورور ته به زه دومره ووایم چې تاسې په د اروپا په محلونو د امریکا په د شش محلونو کې چې ستر شوي تاسې د ازادۍ او د غلامۍ معنا نه پیژنئ او د ازادۍ قیمت نه پیژنئ تاسې خپلواک ملتونه نه پیژنئ نو تاسې هر څه خوراک او چښاک او هر څه مو د صلیب د وزر لاندې دي او